ژوند مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړو ورحمت الله قمر بنسل ګراوند دن کو خدای دې ټول بروغ او جوړ استي ورونو لکه څنګه تیر ویډیو کې تاسو کتلو دا ټول تمنګ یو وړوکی باندې کاروبار شروع کړو چون شروعات دي اوسه پورې صداق نه لري نو مونږ ته ټلیفون کړو چې خوراکي مواد کور کې نه لرو وضعیت مو خراب دی راوړو قمر دې څو ته خوراکي مواد مو راغستې دي نو دا به ورته وړو ورسره ورور زمونږ د لندن نه 11,000 افغانۍ رالیږلې وې د ترور یو څو میاشتو کرام پې باندې د کور پاتې وه نو هغه به مو ورته سپارو دا موټر راکړه چې زو به کور ته به ځو نو تر اخره که موږ سره پاتې کېږي ډېره ښه ده دا ستا رضا غواړمه ته دې رضا موري رب دې تا ښه لري من دې الله شموري ژوند مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته ګران نو خویندو قمر همیش کوشش کوي تر څو پورې داسې یو ناچاره نادره قومید سره مرسته وکړي چې هغه په خپلو پښو ودرېږي لکه تاسو عملاً د خور ویډیو مخکې کتلې وه څنګه ما یادوري وکړه د دې بیچارهګۍ ګاک اوسه پورې نشته موږ هم کوشش کوو چې هغه کلي ملک سره خبرې وکړو څو پورې د کلي خلک که جامې ګنډې دې ته ولي نو یو څه به موږ ورسره کومک کوو همکاري به کول بس ستاسو په مرسته مننه موجود تړاوي د هر مخلوق تړاوي رب دې تا نه کموي ژوند دې هوسا ژوند مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان له هر څه نه مخکې ترور تاسو ته بیا هم سلام درته وایم تاسو قمر دفتر ته زنګ وهلی اوس باره کې څه غوښتنه مو درلوده قمر به ډېر غوښتنه اول خو تاسو ما سره د ماشینونو د شیانو کومک راسره وکړو دا ښکاري خیاطي د شیانو کومک مې راسره وکړو زه فعلا اوس دلته مې څوک پېژني نو دې خیاطي کې لګیا یم خو بس دغه مشکلاتو کور کې مړونه ول دا شیونه نه وو د دې غوښتنه بله لاره در نه وه چې بغیر د قمر نه دې زنګ وهلی ځان ته دې وړ اخېستې وی نه بله لاره مې چېرته درلودې هېڅ لاره بیرون هم نه شم ورته کاټ شی وکړم هغسې وځه خو افغانستان کې خرافه ده نه کېږي چې وځي خلک بیرون ته خیر الله به خیر رابېښ کړي وړه ورسره وریژې غوړ بوره څه ضرورت تا ویلو هغه ما لیست اخیستو هغه خو مې درته راوړل ورسره تا یو بله غوښتنه هم کړې وه تا ویل چې د کور یو څو روپیو باندې کرا پاتې ده کور کرا باندې پاتې وه زه نن کور کې نه وم لور ته مینې ته یوه چې راغلم نو بچو سره یې جنګ کړی و چې زه یې لاړ شم کور نه وځي کور کرا نه شم ورکولی چې لپاره کور پلس څو روپۍ کور کرا وه 15,000 روپۍ کرا 15,000 زموږ یو ورور لندن کې اوسېږي هغه 10,000 روپۍ رالیږلې وې چې ځای چې مستحق خلک دي نو تاسو مستحق وګڼئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 افغانۍ دي ټول دعا به ورته کوې دا 15,000 به دې کور کرا کې ورکړي 15,000 به یې ځان سره کېږي انده کې دا کرا ترمنه نو ورته کړي بل څه ضرورت ځای و کوم ضرورت درلوده کوئ چې هلته مصرف کوئ نو دغه ستاسو امانت هغه د خوراکي مواد او دا د ماشینونه
او که نور څه وینا کول غواړئ که ملا ستاسو مایک خدمت کوي زه کمال بنسټ نه ډېره مننه کوم چې ما سره دومره کومک وکړ دومره څه یې کړ ما ټولې سیاسي لورګانې مې راسره مصروفه دي کار کوي او دا ډېره مننه کوم کوم وروڼو چې ما سره کومک وکړ څه کمال بنسټ راسره وکړ ټولو نه مننه کوم ژوندون مې ستا شمورې خوښې مې ستا شمورې غم دې فنا شمورې غم دې فنا شمورې